عبدالله وایي د خوشحال سادات دنده دې وځنډول شي. دا چې ولې او په کوم علت دې وځنډول شي ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو السلام علیکم. عبدالله وایي د خوشحال سادات دنده دې وځنډول شي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په ځانګړو پولیسو تور لګولی چې د دوی په رایو کې لاسوهنه کړې ده. دغه ټاکنیز ټیم وایي چې د ډیجیټل سنټر دروازه ځانګړو پولیسو ماته کړې او د دوی یعنې ثبات او همپالنې په رایو کې لاسوهنه کړې ده. د ثبات او همپالنې یو غړي علي احمد عثماني غوښتنه کړې چې د ټاکنو کمیسیون تخنیکي برخې ته د امنیتي کسانو ننوتل دې وڅېړل شي. هغه تور پورې کړی دی چې بایلونکی ټیم د ټاکنو د بحراني کولو هڅه کوي. د هغه اشاره د دولت جوړونکي ټیم ته ده. هغه همداراز وایي چې د ټاکنو د دارالانشا مشر او د کورنیو چارو امنیتي معین خوشحال سادات دې له دندې لرې شي. دا داسې ښکاري چې د درغلیو او کورنیو چارو وزارت ارشد معین خوشحال سادات د لرې کېدو لپاره یو بله دسیسه ده تر څو د خلکو فکرونه د ټاکنو او ځانګړو پولیسو په اړه خراب کړی شي. ځکه د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي تازه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې هغه خبرونه کاملا دروغ دي چې پولیسو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کړې ده. خو په ټولنیزو رسنیو کې هم د ثبات او همپالنې د دغه ادعا پر وړاندې خلکو غبرګون ښکاره کړی او وایي چې دوی غواړي د ټاکنو پروسه تخریب او په راتلونکي حکومت کې برخه ترلاسه کړي. ولس وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې له لوري خوشحال سادات پر وړاندې یو بله دسیسه ده چې دوی به په خپله دسیسه کې ناکامه وي. ډېره مننه کتونکو چې ویډیو مو را سره طرفه پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.